پرون د موږ چې کوم دی د ALP-PIU Elementary and Secondary Education چې کوم افسرانو AKPK ډایرکټر هم راغلی و او د موږ د ډسټرکټ چې کوم د اسسټنټ ایجوکیشن افسر هم راغلی و او ټولو ډېر ممنون او مشکور یو او د موږ د دغو خلکو سره مکمل هغه چې کومه وعده کړې وه نو هغه پوره شوه. په دا سلسله کې الحمدلله موږ دا درې نیمه میاشتې منډه وواله چې په دا سلسله کې موږ تقریبا شپږ سنټرې راوړلې چې پاکې مطلب دا چې د ولی خیل سنټر د لولیکاس د برکمبر مرکز د ګرلز او وسرا چې کندي د مچاپوري سنټر یو چې کندای د ملک دل خیل عزیزونو سنټر وسران دوا د بوایز د پور وروړي نو دا سلسله کې مو تقریبا درې نیمه میاشتې حال زاله وکړلې او الحمدلله پاکي توسه په ګراوند باندې ولیدل چې هغه ډایرکټر سویبم روغلای او اسرائیل عملام روغلی و او د موږ د ایجوکیشن چې کم مطلب او کم مقصد وو چې نن سبا په دنیو کې ډېر یو ضروری شاعرای او اهم شاعرای چې د هغه نه بغیر نن سبا زندگی ګرونر او مشکل دو نو هغه مسله خو الحمدلله په الحال ته کم سټپ پرې چې وا هغه حل شو او ان شاء الله چې موږ پر امید یو د خپل ګورنمنت نه چې هغه به موږ سره په داسې سلسله کې مکمل تعاون کوي ځکه چې دلته صرف سکولونه داسې لګ ډیر شتارای او پاکي نه سټاف شتارای نه مطلب درای تعمیراتی کورونه پکې پورا شویری همدغه سلسله کې چې توسه وکتل چې دغه ورکو لموږ چې کم بستیم ور کړلې او کم خلک هم پارون دی پردي په ستا انوایټ کړیو ایون تر دا پیری چې د پاټه په ستا باندې چې کم د موږ نوی از لازم شوی هغه خبره هم کې وکړه چې ټوله پاټه مندا سه پوت شوی رو اپ واجه کوم خبره چې په موږ باندې ډیر سخت حالات روغلی تیر شول او دغه خلکو خپل حوصله ونه بلله والحمدلله توسنن د دنیو دا شینا په وینو په ګراوند باندې چې د موږ د پښتونه ورونه د مهذب یافته خلک دي دا تعلیم خو خول غوړي دا شرپسند خلک نه دي او دا چې کندي د دنیو په مهذب خلکو کې بلکې په خوخ سپونو کې اول خلک دي نو زه دا خبره کوم ټول دنیو له دا میسج ور کوم چې د موږ د دغه لوکو سره خصوصا ایجوکیشن و نور چې کم دغه خلکو مطلب دره چې دلته مالی وسایل چې کم دي کمزوري دي رزګور نشته راي فیکټری نشته راي وسرا چې کم دي غربت دمره حد له زور کړی راي چې هغه وړکی یعنی ALP-PIU مطلب دا و چې آوټ اف سکول چې کم چیلډرن وو اب سکول لا نرتل توسه په ګراوند هر څه ول دل خبره مخکې تا وکړه زمازید خبره لا تول نمبر کوم نو په سلسله کې الحمدلله موږ چې کومه منډه حل زله کړی وي د دغه عوامو پورا او د خپل ینګ جنریشن د پورا نوې مستقبل د پورا نو هغه تو الحمدلله ولې د نو ان شاء الله العزيز مو په سلسله کې نور منډه وو ان شاء الله العزيز چې موږ دا ویو چې دا میسج به د موږ خپل حکومت ټول د نیو دا به ویني ان شاء الله او لیدل یې به وي او ان شاء الله چې مسره په دا باندې عمل درآمدمو کې موږ صاحب ان شاء الله چې په هر سطح باندې کوپریشن کوي دا خو د ایجوکیشن خبره شو بقایا خبره به داسې وکړو چې دلته د موږ ډیر زیات مسایل دي چې پاکي د ایجوکیشن سره مو د خلکو د کنډیشن صورتحال خبره تا وکړه په دا حالاتو کې دلته چونکه فیکټری نشته راي روزګار نشته راي آمدن نشته راي و مو لکه څنګه تاویل چې په موږ باندې داسې حالات تیر شول چې هغه ټول دنیو ولیدل او په دا کې ولیدل چې د موږ خلکو د خپل ملک د پورا د خپل زون د خپل د الوکې د پورا دا ملک الوکای پرېخوا ډاکلی پرېخول او په دا سلسله کې خپل قرباني ور کړله والحمدلله لکه تعامل چې بیام دا خلک پر امن خلک دي او امن خوخوي او د دنیو مطلب دره چې مهذبیات تخپل بهترین خلک دي چونکه د موږ دلته د وبو مسله شتارای د روډ مسله شتارای د سکول مسله شتارای د کله نه چې پاکستان جوړ شواره اوس په دا کومه ازلا چې زم شوي په دا کې خو خلک لګ ډیر په لوکل بیس باندې منډه واهي خو حکومت چې کمه ودې کړی وي آکا د سروي وا آکا د روډونو وا آکا مطلب دارای چې د خلکو سره مالی تعاون وو آکا د دو کورونه تعمیر کولو آکا نور مسالې وي نو یوا هم په بنیادی ترجیحاتو کې شامل شویم نه دو حل شویم نه دو